अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासु गोरे अब्बासिन खबर जेम छाई जान जेब त खबर सरटे की मंगवाड़ च मौलाना फजल रहमान द पोजीशन इत्तेहाद बरखसी जुनैद अकबर द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लखवा द मुफ्सलर पैनल स्कीम आगाज द खबर तफसील मंगवाड़ च मौलाना फजल रहमान द पोजीशन इत्तेहाद बरखसी जुनैद अकबर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई सदर द कामी असम्बली द पब्लिक अकाउंट कमेटी मशर जुनैद अकबर वेरिची توی غواړي مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن اتحاد برخه وګرځي میډیا سره د خبرو په وخت جنید اکبر ویلي چې د پی ټی او جمعیت علماء اسلام فی ترمنځ ځینې تحفظات موجوده دي کوم چې د حل لپاره یې روانې دي هغه زیاته کړه دوی به باندې پی ټی عمران خان ته د دواړو جماعتونو موقف ورسوي دا به یقیني کړل شي چې مولانا فضل الرحمن اپوزیشن اتحاد ته راشي هغه زیاته کړه چې موږ په سیاسي جدوجہد یقین لرو او د مزاحمتي سیاست ملاتړ نه کوو خو موږ دې ته مجبور کړی شوي یو جنید اکبر ویل چې په سیاسي سرګرمیانو بندید د ملک د جمهوري نظام لپاره نقصانمند دي اور بین الاقوامی کچه باندې هم مختلف اندیشې موجوده دي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د مفت سولر پینل سکیم آغاز د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مفت سولر پینل سکیم شروع کړي د کم لارې چې 1,10,000 مستحق کورانو ته سولر سیسټم ورکول کیږي سرکاري سرچینې تر مخې دې سکیم کې د احساس پروګرام بېنظیر انکم سپورټ پروګرام رجسټر مستحق کورنۍ شامل شوي د سکیم په لومړی پړاو کې 2,500 مستحق به د قراندازي لارې وټاکل شي او بجلی نه لرونکو او ډېر متاثره علاقې به لومړیتوب ولري په دې سکیم کې یتیمان کونډې معذور کسان او خواجه سره هم شامل دي د قراندازۍ لارې منتخب شوي کسانو ته سولر پینل کنټرولر بلب پکې او بیټري ورکول کیږي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي د بجلی د کمښت له وجې دا سکیم شروع شوی او ټول مستحقین به د میرټ په بنیاد سولر سیسټم ترلاسه کوي هغه زیاته کړه د سکیم شفافیت یقیني کولو لپاره ټولو ایم پی ایس ته واضح هدایتونه شوي او ټولې مطالبې به د قراندازي لارې ترسره کیږي داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ